अस्सलाम वालेकुम ګران کتونکو زه مویس محمود او تاسو ګوره اباسین خبر نن مون خبرو کو د افغان مهاجرین حواله سره کارډ هولډر حواله سره دوی مرله باندې څومره کسان چې دي هغه حکومت چې دی هغه لیګي لګیا دي ریپورت کوي لګیا دي او د دې سلسله چې دی هغه روان دي نو د اوسه پورې چې دی محکمه داخله ریپورت مطابق 5,13,873 چې کوم افراد دي هغه ډیپورت شوي دي د سره خبرو کو نو خیبر پختونخوا کې چې د 451 افغان باشنده چې کوم هغه کارډ هولډرز دي هغه ډیپورت کړي دي د سره 1422 غیر قانوني تاریخ وطن چې دي هغه ډیپورت کړي دي نو ملک دیگر صوبو حواله سره خبر وکړو نو پنجاب نه چې دی هغه 16,624 چې کوم غیر قانوني افراد دي غیر افغان باشندن دي او تاریخ وطن دي هغه چې دی هغه ډیپورت کړي دي اسلام آباد نه چې دی 1982 کم کسان دي هغه ډیپورت کړي دي د سره ګلګت بلتستان نه 2 آزاد کشمیر نه 1019 اور سند نه چې دی هغه 44 کسان ډیپورت کړي دي نو د سره دام خبرو کو چې رضاکارانه تور باندې چې کم افغان سټیزن دي هغه تللی دي او دا تورخم نه د افغانستان په لار باندې نو هغه 16,722 کسان چې دي هغه ټول لیګل شوی دي دا ټول ریپورټو د خیبر پختونخوا حواله سره او دا ټول ملک حواله سره چې څومره کسان څومره تاریخ وطن دي څومره افغان باشنده دي او هولډرز دي کارډ هولډرز دي هغه څومره کسان چې دي هغه تللی دي نو مجموعي تور باندې چې د 5,13,873 چې کوم افراد دي هغه ډیپورت کړي دي